لوس فلمونه د واده د ډوډۍ په شکل دي. کله چې هوټلونو کې واده وي نو هر فرد کوشش کوي چې له هر څه باید د دوی کابونه ډک وي، ولې ستونزه دا چې بیا ټول دوی نشي خوړلی. لوس فلمونه همداسې دي. شاید په لیدو ته یو ځل خپل کار وکړي اما سترګې د وږې پاتې کېږي او بیا د هغې د لیدو هڅه کوي. زه یې نور هېڅکله نه وینم، دا مې وروستی ځل و، نور نه ورځم، ولې 2 ورځې وروسته بیا نفس ته تسلیم ناست او دا فلمونه ګوري. ولې چون مفته ډوډۍ خوري؟ ولې چون لوس فلمونه ویني خو ځان ته سزا نه ورکوي؟ ولې چون سختي یې نه ده لیدلې؟ ولې چون تر اوسه پورې کورنۍ ورته نه دي ښودلي چې اصلي ژوند یعنې څه؟ غواړي د لوسو فلمونو لیدلو لرې شي؟ غواړي ژوند جوړ کړي؟ غواړي ځواکمن شي؟ دا تر ټولو اسانه کار دی. زه نه وایم لوس فلمونه مه ګوره، لوس فلمونه وګوره، سمه ده، ځان د ارزاقه خو درځایي وکړه، زه نه وایم چې مه یې کوه، څومره چې کولی شي ویې که، اما 2 شرطه لرم. یوازې 2 شرطه ومنه، نور چې هر څه کوي کوئ. اول شرط، سر لنن تر څو چې په خپل ځواک او زور پیسې نه یې ګټلي، تر څو چې په خپل مټ پیسې نه یې ګټلي، ډوډۍ مه خوره، هیڅ هغه شی مه خوره چې تا نه یې ګټلی. دوهم، له هر ځل لوس فلم لیدو په یخو اوبو کې 10 دقیقو لپاره کښېنه. یوازې همدا 2 شرطه مې ومنه، بیا زه وګورم ستا د دا بد عادت له منځه لاړ نه شي. ولې نه؟ موږ داسې نه کوو، چون موږ نفس ته تسلیم یو، چون موږ د خدای په ځای شیطان انتخاب کړی، چون موږ نه غواړو بدل شو. او دا جالبه ده، ځکه خدای هم نه بدلی حال د هغه چا چې نه بدلی دی حال خپل. پس راته مه وایي چې زه عادت یم په لوسو فلمونو، اما د عادت نشم لرې کوی. نه، ته عادت یې، ته یې لرې کوی شي، حتی په حل لاره یم پوهېږې. همدغه 2 شرطه چې نن ما درته ویلې ځان سره یاداشتی. اما کله چې ته د دې ویډیو د لیدلو نه وروسته پورته کېږي، نور نه غواړې دا شرطونه عملي کړې، چون ته شیطان ته تسلیمې، چون تا د خدای په ځای شیطان ټاکلی.